په پیل کې د خبرونو سرټکي لغمان کې د 6 میلیون ډالرو په ارزښت د 10 میګاواټ لمریزې برېښنا تولید د سکا پروژې د چارو پیل پرانیسته. د مولوي عبدالکبیر له لوري د راستنېدونکو لپاره د مالي امکاناتو او ښارګوټو د جوړولو اعلان، او دا چې د اسرائیلو سفارت بریدګر په واشنګټن کې وپېژندل شو. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1404 کال د جوزا میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په لغمان کې د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت د 10 میګاواټ لمریزې برېښنا تولید د سکا پروژې د چارو پیل پرانیسته وکړه. ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د یادې پروژې په پرانیست غونډه کې ویلي چې هیواد کې د برېښنا تولید په موخه له خصوصي سکتور سره د برېښنا او پروژو تړونونه لاسلیک شوي چې ټولیز ظرفیت 228.5 میګاواټو ته رسیږي. دغه راز یاده غونډه کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وویل چې روان کال به هیواد کې د 21 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا تولید پروژې پرانیستل شي. دغه راز یاده غونډه کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر ویلي چې روان کال به هیواد کې د 21 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا تولید پروژې پرانیستل شي. په بل خبر کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د ننګرهار د والي له مرستیال عزیز الله مصطفی سره په لیدنه کې ویلي چې راستنه سوو ته د رسیدنې لپاره مالي امکانات او اړین وسایل چمتو شوي دي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړې چې د راستنه سوو لپاره د دایمي استوګنیزو ښارګوټو د جوړېدو چارې هم روانې دي. بل خبر کې د اوبو او انرژي وزارت د نوي کېدونکي انرژي رئیس انجینر جان محمد حمزه په مشري پلاوي د نوي کېدونکي انرژي په 9 نړیوال کنفرانس او نندارتون کې د ګډون په موخه ایران ایوا ته سفر وکړ. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې یاد سوی پلاوی به په دې کنفرانس کې د نوي کېدونکي انرژي په برخه کې د اسلامي امارت د پروګرامونو، کورنۍ ظرفیتونو، د پوهې پر بنسټ صنعتي پراختیا، بهرني پانګونې او د هغې د ماهیت او د انرژي بازار ننګونو په اړه بحث وکړي. او په پای کې د امریکایي رسنیو د راپور پر بنسټ په واشنګټن کې د اسرائیل سفارت پر کان کوونکو برید کوونکي الیاس رودریګز نومیږي او د دې هیواد د ایلینوي ایالت د شیکاګو ښار اوسیدونکی دی. د راپورونو پر اساس نوموړي د نیول کېدو پر مهال د فلسطین د ازادۍ شعارونه ورکول. د اسرائیل سفارت 2 کارکوونکي چهارشنبه ماښام د امریکا په پلازمینه په ډزو ووژل شول. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. هر بیا ښه وخت او ښې چارې.